نو یو به دا مهرباني کوي د جمعې په ورځ چې وختي راځئ د زوال نه مخکې په باندې په 12 زوال کېږي 12 راځئ وختي راځئ جومات ته او چې زوال دغه ټیم چونکې نور په زوال کې نو دې وخت کې مونځ نه کېږي ښه بس اسې جومات کې کښېنئ او په اطمینان باندې خپل ذکر کوئ او چې کله بانګ وویلی شي نو دا 4 رکعته سنت کوئ او که ټیم و یو 2 سره زیاتي هم کولی شي او بیا ښه په قلار زمونږ علماو پیغمبر علیه السلام به دا تقریر مخکې نه کوو دا خو موږ مخکې تقریر کوو هغې به خطبه وې دا خطبه به د حضور پاک تقریر و خو زمونږ خطبه خو په عربی کې وي او په هغې عوام پوهېږي نه د دې وجې نه علما مخکې تقریر کوي نو د علماو تقریر ښه په اطمینان سره واورئ او بیا د هغې نه پس چاته به ضرر نه رسوي چې کله بانک شروع شي نو تاسو عوام به د بانک جواب هم نه کوئ لکې کولی شئ عوام به د بانک جواب نه کوي زموږ فقها وایي اگر چې اختلاف پکې شته بعضې علما وایي کولی شي لیکن راجح قول دا چې تاسو به نه کوئ امام یې کولی شي په لکې به د بانک جواب کوئ او بیا د هغې د بانک نه پس خطبې ته به مکمل متوجه شي غوږ به مږدئ او اورئ به هم خطبه او د خطبې دوران کې هر څه ممنوع دي تر دې حده پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا بل چاته وایي چې چپ شه دی هم ګناه وکړه ګوره نهی عن المنکر څومره لویه خبره ده واجب دي بل ته به هم دا نه وایي چې چپ شه دا هم د لغو وکړه فقط لغا دا د عبثیات وکړل خطبې نه ځان مشغول که بل طرف ته نو د خطبې دوران کې به هېڅ خبرې نه کې مکمل چپ به مې خبرې به هم نه کې او سوچ په دې بل خواني سوچ به هم امام طرف ته کې د خطبې دوران کې بیا چې کوم وخت کې امام کینی په میانځ کې 2 خطبو دې وخت کې دعا د قبلېدو علامه ډېره ده نو پړه کې د الله نه دعا غواړه په خولې مه غواړه لکه الله نه سوال کوه الله خو علیم بذات الصدور دی په زړه په حالاتو خبردار دی او بیا چې کله خطبه خلاصه شي نو بیا به مانځه ته ودرېږي په لمونځو کې او د مانځه نه پس بیا 6 رکعاته زموږ د صاحبانو مسلک دی 4 رکعاته مخکې کې 2 وروستو کې هم تاله جایز دي او که دا 2 مخکې کې او 4 وروستو کې هم تاله جایز دي دواړه صحیح دي که 4 دې مخکې کړل 2 دې وروستو کړل دا هم ټیک دي او که 2 دې مخکې کړل ډېر علما دې له لږه ترجیح ورکوي چې 2 مخکې کې او 4 ورپسې 6 رکعاته شو دا به وکړې د هغې نه پس دا ما چې راته کومه دعا ووایي نو دقه دعا مهرباني وکړې وایې ښه چې یا الله تا ستا طرف نه آواز وشو نو زه جومات له رالم یا الله ستا ما خطبه م اورېدله الله مونځ مې وکړو اوس تا حکم کړی چې واپس خواره شئ په مخ د ځمکه کې او ځان له رزق وګټئ نو الله زه خورېږم په مخ د ځمکه رزق ګټم خدای زما په رزق کې برکت واچوي دا دعا ده دا په حدیث کې نشته بعض سلف او بعض علما ویلې ده ښه نو په دې باندې مو سره عمل کوئ او بل درود شریف به د جمعې پر ورځ ډېر وایې زنانه دې مو یو تاسو مو وایې ښه پیغمبر مبارک به سفارش تله کوي او بل د جمعې پر ورځ روژه خو یوازې د جمعې مه نیسئ زیارت او پیغمبر علیه السلام به د ګل او د زیارت هم روژه نیوله او په فرمایلی هم وي د ګل پر ورځ اعمال خیږي او د زیارت پر ورځ اعمال خیږي نو زه د روژه ځکه نیسم چې زه دا خوښوم چې زما عمل الله ته خیږي او زه روژهدار یم نو که دا 3 ورځې م نیوله ډېره بهتره به شي په هفته کې د ګل پر ورځ او د زیارت پر ورځ او د جمعې پر ورځ خیر دی که نی کله د ګل او د جمعې نیسه کله زیارت او جمعه نیسه او کله کله پکې جمعه پرېږدمه دا نیت به نه کوې دا سوچ به دې چې د جمعې دا ورځ مستقل ده روژې دپاره ده داسې نه ده د هغې نه بیا منع شوې ده نو دا د جمعې متعلق څه او خوشبو پورې کوئ ښه چې کله راځئ خوشبو او غسل کوئ او مسواک خامخا مږئ ګورې وروڼو د دې نسوارو نه ځان وساتئ ډېر خلک دا نسوار اچوي نسوار ښه شی نه دی غاښونه دله خرابوي د غاښونو نه به دې بدبویي دي د خولې نه به دې بدبویي دي او وری خرابوي د هغې نه توبه وباسئ پیغمبر علیه السلام مبارک د مسواک ډېر زیات زور او اهمیت ذکر کړی دی نو مسواک ډېر زیات مږئ خامخا مسواک مږئ چې جمعې مانځه له راځئ او کوشش کوئ چې چاته تکلیف میلاو نه شي او ښه پوره توجه سره د بیان هم اورئ او بیا خطبې ته هم توجه سره اوسېږئ دا یو څو خبرې د جمعې متعلق مې راته وکړې الله دې پرې موږ تاسو له د عمل توفیق نصیب وګرځولي